ډیر ښه دی. هلکه ټیک ټاکران ته ټول ته اجازه ته چې دا زمونږ دا ویډیو ټوټې کوي او ټیک ټاک لی ورکوي ښه نن دې پیله نن تاسو ته پوره اجازت دی وکوي. غواړم چې دا غزل پوره واورئ او داسې مو وایئ چې موږ مرکې ته ناست یو غزل واورئ. نه نه غزل کله کله د شعر په ویلو کې نه نه بالکل د شعر نه خوند اخلو. زه دومره لرې یم راغلی چې میزان هم نشته. زه دومره لرې یم راغلی چې میزان هم نشته. له دې نه مخکې ځمکه پرېږده چې اسمان هم نشته. زه دومره لرې یم راغلی چې میزان هم نشته. له دې نه مخکې ځمکه پرېږده چې اسمان هم نشته. او زما د کور په دیوالونو تکیه نه کوي څوک. زما د کور په دیوالونو تکیه نه کوي څوک. زما د کور په دیوالونو کې ماران هم نشته. ډیر ښه دی. زما د کور په دیوالونو تکیه نه کوي څوک. زما د کور په دیوالونو کې ماران هم نشته. او د تسلی په ټال کې هیڅوک جوټې نه راکوي. ستا جدایي لیونی کړی یم یاران هم نشته. ډیر ښه دی یار. د تسلی په ټال کې هیڅوک جوټې نه راکوي. ستا جدایي لیونی کړی یم یاران هم نشته. او چې د وجود غوښې مې وخوري رانه ځي باکره. چې د وجود غوښې مې وخوري رانه ځي باکره. په داسې ځای کې چا وژلی یم مارغان هم نشته. ډېر ښه دی یار. چې د وجود غوښې مې وخوري رانه ځي باکره. په داسې ځای کې چا وژلی یم مارغان هم نشته. وایي تمامه شپه پکې ماتم شوی دی. زما د زړه په کور کې غم شوی دی. وی غنم رنګ مانه لري ګرځا. دا ټول فساد خو په غنم شوی. شاد باقي راوړو. ژوند به کوو خاندو بنا په قسمتونو پورې. ژوند به کوو خاندو بنا په قسمتونو پورې. څوک رسېدلی دي تر خپلو قدمونو پورې. مانه د کور خلک په کور کې مالګه پټه ساتي. زه بیا مګما په خپلو پرهرونو پورې. سلامونه ملګرو. ستاسو ملګری نیازه خان یم او راسره په څنګ کې جاوید شاه درمان، انور خیال بنیری او امیر بیقرار او ګران ملګری خوږژبې شاعر شاهنواز باقر دی. راغلی یو د کوهاټ سیمې ته. دلته زموږ ډېر زیات قدردان ملګري ژوند کوي او خواږه شعرونه لیکي. د ډېرو کلونو راسې مو دغه یو سوچ او فکر و چې د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې وګرځېدو، خو ولې نه د کوهاټ په لوري باندې هم لاړ شو. هلته د دغې ملګرو سره ناستی را جوړ کو. د هغوی نه هم خواږه شعرونه ریکارډ کو. بیا له فیسبوک له لارې د یوټیوب له لارې له تاسو ملګرو سره شریک کو. نو په دغې سوچ په دغې فکر باندې زه د ملکڼ نه، درمان د سووی نه، انور خیال د بنیر نه او امیر بیقرار د پېښور بړبیرې نه را روان شو. کوهاټ ته راغلو. شاهنواز باقر رور ترڅنګ یو. غواړو چې د هغه نه خواږه شعرونه واورو. نو راځئ چې په شریکه باندې د هغه ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه روان دی او بیا راته خواږه شعرونه هم وایي. باقر صاحب سلامونه. وعلیکم سلام نیازک صاحب. ډېره زیاته مننه دی کوم چې په ډومبي ځل فکر کوم چې کوهاټ ته راغلی د یو شاعر نه څه خپل خیالاتو اظهار ریکارډ کوي او تر خلکو یې رسوي. دا زیار یقینا چې په سوشل میډیا چې کله دغه پویټري یعنې شاعري د پښتو چې ډېره زیاته وایرل شوه او عامو خلکو ته ورسېده، دې کې یقینا ستاسې لوی کردار دی او تاسو تل د معیار خیال ساتلی دی، د معیار کار مو کړی دی. خوشحال شوم ستاسو سره په دغه ناست او جاوید شاه درمان او بیقرار داسې نور ملګري هغوی ته هم هرکلی وایم. خدای مو راوله. خوشحال شوم. ډېره زیاته مننه. بس درمان دی خدای ژوندی لري. دا زمونږ د ډېرو ورځو نه دغه یو سوچ و یو فکر و چې یاره لاړ شو. او بس درمان به ما ته کاته چې یاره نیازه خانه چې کله په چوټی شي نو بالکل زه هر وخت درته حاضر یم. خو ستا به راته صرف غږ وي او بس روان به یو. نو بس را روان شو او راغلو. که راته ووایي چې څو شعري ټولګې د چاپ دی، که سرسري را سره دغه او خپل د ژوند په اړه را سره څو خبرو کې کار روزګار سکې نو ډېر به خوشحاله شو. بیا به د شعرونو په لور راځو. لکه په نورو مرکو کې هم دغه پوښتنې شوي دي او ما ځواب کړي دي. زما کار خو لکه تاسو ته معلومات آرټ کار کوم، لیکي کوم که نه، پینټر یم، آرټسټ. او
زما کتابونه 3 کتابونه مې چاپ دي په مارکیټ کې شته دی او 4م کتاب انشاءالله کار پې روان دی نوم یې دی زه په خپل وجود کې تنګ یم انشاءالله ډېر زر به چاپ شي لکه نومونه دې هم عجیبه عجیبه دي که نه پکار دی چې یو مثلا یو چا اولاد و چې هغه ته باید نوم ښکلی انتخاب شي که نه او دا کتاب سره موږ ډېره خواري کوو د ژوند ډېره حصه دغه ادب ته ورکړې ده او باید د دې دپاره ښکلی نوم وټاکل شي چې هغه د دغه کتاب په اورېدلو په لیدلو هغه لوستونکي اورېدونکي پوه شي تعجب وکړي او ویل ولي دا خو ما درمان ته مو وویل چې درمانه 5م موسم کې ډېره زیاته ښه شاعري ده ما ته ویل نازک خانه تا هوا سترګو کې شګې نه دی لوستې نو ما یاره مارکیټ کې رښتنوي ما سره وختیم دغه هغه دا لکه د شاعر چې کله ابتدایي حالاتو نه راوځي نو د هغه د شعر هغه کیفیت رنګ انداز هغه یو څه جلا وي مختلف وي بیا چې داسې مطالعه وکړي د ملګرو سره کینی د شاعرانو ادیبانو سره نړیواله مطالعه وکړي په هر څه پوه شي د شعر په رموز د شعر په کیفیاتو په احساساتو نو د هغه تخلیقار د شاعر په شعر کې خامخا وزن هم راځي ښکلی کېږي هم معیاري کېږي هم نو د هوا سترګو کې شګې دا زما ولنۍ شعري ټولګه وه او خلکو ډېره بدرګه کړه ډېره زیاته خوښه کړې اوس هم فکر کوم مارکیټ کې ډېر کم موندلی کېږي او 5م موسم دا ستاسې خپل انتخاب دی تاسې تعریف کړی مننه دې کوم انشاءالله زما نوي شعري مجموعه به تاسو ډېره زیاته خوښه شي د خیره سره درمانه څه دی خیال دی باخر صاحب خو شعر ډېر ښه لیکي نو شعر بالکل ښه لیکي خو زه به ځان له بیا یو پوښتنه وکړم چې د دوی زیاتر کم رجحانات دي نو هغه د غزل طرف ته دي او کنه نظم او بیا د خوند نظم درکوي لیکل او کنه غزل دله درکوي دې نه پس به بیا نور شعرونه ریکارډ کوو لکه شاعر چې دی پرفیکټ شاعر مکمل شاعر نو هغه به نظم هم لیکي هغه به غزل هم لیکي هغه به شعربیت هم لیکي هغه به هایکو هم لیکي هغه به په هر سمس کې کار کوي چې هغه د ادب یا د هغه فیلډ ونه څه تقاضا ده نو د غزل یو بیله دنیا ده بیل خوند رنګ دی او د نظم بیل دی او ستا خبره ټیک ده چې ته غزل لیکه زما خپل ځاني دا دغه دی زما چې باکر صرف غزل ولیکي دا غزل باندې بس حد کوي نو زما د باکر غزل بیا ډېر زیات خوښ درمانه بالکل ستا د باکر غزل زمونږ هم خوښیږي او نظم هم که نه خو باقر صاحب ګوره خبره واضحه نه کړله چې یاره غزل مې خوښ ده که نظم زما خپله چې غزل خامخا ځکه زه د غزل لیکونکی یم غزل ډېر ښه لیکم ملګري وایي خیر ما ته خو دومره د خپل شعر اندازه نه کېږي نو نظم چې دی اکثر نظمونه چې ما لیکلي دي دا د وخت لکه د وخت تقاضې مې پکې پوره کړي دي د وخت په اساس که نه دا یو څه وخته پورې نو بیا هغه کېږي او غزل تلپاتې څیز دی په هغې کې شاعر انسان خپل هغه دننه کوم کیفیات دی اندروني کومه دنیا ده دا څرګندولی شي باقي موږ به غزل نه شروع کړو موږ ته ډومبې غزل ډېر یو غزل دی نیازک صاحب چې ستا له بدن نه مې راټول کړل په شیشه کې عطر نن مې د تیلو په ځای راوړل په ډیوه کې عطر هغه سړی دا ستا د زلفو خوشبویې پاگل کو چې کوم سړي به غرڅول ستاسو کوڅه کې عطر ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېر ښه دی هغه سړی دا ستا د زلفو خوشبویې پاگل کو چې کوم سړي به غرڅول ستاسو کوڅه کې عطر او دا ځل به هم زما دننه موسم نشي بدل دا ځل به هم زما دننه موسم نشي بدل دا ځل به هم خیر دی زه اوس کوم په پیاله کې عطر او دا شعر پکې درمان صاحب شي توره تیاره د خاورو بوی زما سلګۍ او ستا یاد توره تیاره د خاورو بوی زما سلګۍ او ستا یاد باران وریږي راسسیږي په کوټه کې عطر ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېر ښه شعر دی توره تیاره د خاورو بوی زما سلګۍ او ستا یاد باران وریږي راسسیږي په کوټه کې عطر او په دې نوټونو نوشته انسان به هم راویښ شي که مې راتوی شول د خپل جیب په دریسه کې عطر او ګل چې را یاد کمه نو ته راته په خپله یاد شي ځکه ګل چې را یاد کما نو ته راته په خپله یاد شي چا ویل چې نشته د باکر په حافظه کې عطر ډېر ښه دی ډېر ښه دی باکر ډېر خیال یو بل غزل به درته ووایم د ژوند نه مې د مینې انتها راټولوله د ژوند نه مې د مینې انتها راټولوله
په چاودو چاودو شونډو مې خندا راټولوله او څه حسن و څه ګرد و څه اوبه وي او څه ته وي څه حسن و څه ګرد و څه اوبه وي او څه ته وي د سترګو په کچکول کې مې دنیا راټولوله ډېر ښه دی یاره ډېر ښه څه حسن و څه ګرد و څه اوبه وي او څه ته وي د سترګو په کچکول کې مې دنیا راټولوله او هغه سړی د مینې په معنا نه پوهېدلو چې کوم سړي د هر یو لفظ معنا راټولوله ډېر ښه دی هغه سړی د مینې په معنا نه پوهېدلو چې کوم سړي د هر یو لفظ معنا راټولوله او یو څه شعرونه نور دي چې فکر کوم دا شعر ستا یو وخت کې ډېر خوښ شوی ښایست اوس درته رایاد شي چې ځواب را سره نشته او سوالونه کوي خلک ځواب را سره نشته او سوالونه کوي خلک ځواب را سره نشته او سوالونه کوي خلک زه ویښ یم زما سترګو کې خوبونه کوي خلک ډېر ښه دی او راځئ چې په تندیو نوشته کړو کلمه راځئ چې په تندیو نوشته کړو کلمه په مونږه د کافرو ګمانونه کوي خلک ډېر ښه دی راځئ چې په تندیو نوشته کړو کلمه په مونږه د کافرو ګمانونه کوي خلک او د خدای نه جنتونه په شهیدو سجدو غواړي د خدای نه جنتونه په شهیدو سجدو غواړي زمونږ په وینو اوښکو اودسونه کوي خلک ډېر ښه دی یار د خدای نه جنتونه په شهیدو سجدو غواړي زمونږ په وینو اوښکو اودسونه کوي خلک ډېر ښه دی یار د دې وکي ستاسو خوښ شوي ارشاد اورو ولې نه درمان صاحب وایي چې ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم غزل واورئ ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم زه د مرغانو په دې ځاله کې لړم نه پرېږدم ډېر ښه دی یار ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم زه د مرغانو په دې ځاله کې لړم نه پرېږدم او د خپل وجود په سوري هم د میله نه کښېنمه زه په خپل ځان باندې احسان د بنیادم نه پرېږدم ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی دا بیا ووایه یار د خپل وجود په سوري هم د میله نه کښېنمه زه په خپل ځان باندې احسان د بنیادم نه پرېږدم او په دې